بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په بعضو کیوریانو باندې خبرې کړې کړه. نن بیا راځو اکسس ته. له اکسس څخه په اکسس کې بیا راځو موضوع څه ده په چیش کې ده کیوري کې ده سټوډنټ ټیبل دا وکنه. تیر ورځ موږ راځو ګورئ دلته مو دغه جوړ کړو، مثال بایوډیټون جوړ کړو، مثال نمبرونه جوړ کړو، دا مو جوړ کړو. اوس بیا راځو تاسو له سټوډنټ کیوري څخه دلته ما فارم جوړ کړو کوم تر څو رنګه سي موږ سټوډنټ کیوري جوړ کړو. تیر ورځ موږ په دې کې دا پرېښودو چې مثال څنګه نوم سرچ کړو کنه. اوس راځم دلته کریټ ته راځم، کله چې کریټ ته رالم کیوري ډیزاین ته ورته کیوري جوړه کړه. کومې څخه د کیوري څخه د سټوډنټ له کیوري څخه کیوري راته جوړ کړه، ټول انتخاب کړه دا راکش کې دلته واچوي. اوس نوم ته راځو ګورئ نوم ته کله سره رالی اوس ورته چې هغه نفر ته وښیي څوک چې په ای سره شروع سي. ای ورته ولیکه اوس به کوم نفر ته وښیي کوم نومونه چې په ای شروع شي نه یې راته ښیي. اوس هغه نفر راته ښیي چې د چا نوم ای سر خو خلاصېږي. اوس ای د چې شي نسته که نه اوس داسې شرط به تاسو دلته به شرط ته لګوئ. که ورته ولیکئ چې مثال بي اوس هغه نومونه راته ښیي څوک چې شي بي نو بي خو نسته. اوس تاسو راځئ که غواړئ چې مثال دې ته چې ورکړئ شرط ولګئ چې مثال بیا به ورته لایک یو شرط ده لایک تر معلومیږي لایک هم چې ولیکو بیا به ډبل کوتیشن ورکوي. ډبل کوتیشن ورکو اوس ای ورکوي. له ای څخه وروسته شپ ونیسئ اته پریس کړئ سټاریک بیا ورته چې ډبل کوتیشن خلاص. یعنی ډبل کوتیشن به همیشه خط به چیش کې نیسئ په ډبل کوتیشن کې. خو دلته دا د سټریک علامت ورکوي. یعنی که چېرته اول حروف چی شي ای و دغه سټریک معنا نور راځي پرېږده سره مو خلاصېږي انشاءالله. له هغه وروسته اوس راځم دا مې چې ولیکو اوس راځه دلته ورته وایسي مثال نفر راته وښیه چې دي په ای سره شروع دی. نو د کیوري ته راځو ای نفر شته نسته دا په کا سره شروع دی که نه. اوس بېرته ورته راځم چې دا نفر څنګه دی دا به کلوز کړمه دا به هم کلوز کړم. موږ هغه اول هغه کړه خراب مو کړه. اوس بیا کیوري ته راځم کیوري ډیزاین ته سره رالی. اوس راځم له دې څخه یوه کیوري راته جوړه کړه ټول انتخاب کې اجازه ده. راځو مثال دلته وچه اوس نیم ته راسه نیم ته سره رالی بیا ورته ولیکه چې لایک داسې ولیکو ډبل کوتیشن. موږ په ای سره نومان نه درلود اوس چې ورته لیکم بیا راځم دا سټریک له وروسته ډبل کوتیشن داسې ورکړو ډبل کوتیشن هم ورکړی که نه انشاءالله ماته خو ډېر وړکې ښکارېږي. بیا بېرته راځه دا رنګ کړه. اوس هغه نفر چې لومړنی حرف یې څنګه یي که یې ټولې ته وښودو که یې ونه ښودو. بېرته راځو ډیزاین ته سره رالی ورته نه داسې مې نه ده پکار. هغه نفر راته وښیه چې اخر په ختم شوي په چی شي په ډي سره ختم شوي. یا مثال ورته لیکئ چې په آر سره ختم شوي. نو بیا به څنګه لیکئ بیا به تاسو ورته لیکئ اوس خو هغه اولنی حروف ورته پیدا که نه بیا ورته ولیکئ چې لایک هم چې ولیکو بیا ډبل کوتیشن ورکوي. مخکې هم سټریک چیرې ورکوله له حروف نه وروسته. اوس ورته وایسي مثال سټریک چې کوم ډي ورکړه له وروسته بیا دا څنګه کړه ډبل کوتیشن. اول اوس سټریک ورکړه له وروسته راځه دا رنګ کړه هغه نفر چې په چی ختم شوي په ډي ولید مخکې خالد درته راوړه که نه درته راوړه او اوس یې چې درته راوړه ولید یې هم درته راوړه ځکه ختم شوي په چی شي دي په ډي سره ختم شوي. په دې خو سره خلاص انشاءالله. بیا راځو تاسو وایسئ نه دا رقم دې هم نه وي زه داسې غواړم چې څه رقم ته وي څه رقم سرچ بل رقم راځي. تاسو مثال وایسئ دوهم حرف دې راته پیدا کړه دوهم حرف چې د چا ای چی یا مثال ای هغه راته پیدا کړه نو راته پرېږده. بیا به تاسو ورته لیکئ چې مثال لایک هم چې ولیکو له وروسته بیا فاصله ورکړه فاصلې څخه وروسته چې ورکړه ډبل کوتیشن یې ورکړو. اوس دغه اول حرف خو باید پرېږدي نو د هغو لپاره به تاسو دغه هغه استفاده کوئ کوېشن مارک سوالیه دغه د خالي معنا ورکوي. په سی شارپ کې څه ده دغه انډرسکور ده صحیح شو. دلته بیا څه ده دلته بیا دغه سوالیه کوېشن مارک ده. له هغې وروسته بیا ورته ولیکه دوهم حرف یې څه شي ورته ای دا نو بیا سټریک ډبل کوتیشن دا نور څنګه که پرېږده. له هغې وروسته راځه اوس دا هم رنګ که کله داسې رنګ کړو. اوس هغه نفر چې دی دوهم حرف یې چې ده ای ده که نه ده صمیم چې ده حرف ده که نه ده او نعیم بهار دا ټول په دغه رقم دي که نه دی. اوس خو سره خلاصېږي انشاءالله. اوس تاسو وایئ چې هغه نفر ما ته وښیي چې کوم اخر او په اول کې چې مثال یو حروف راغی دا بیا څنګه ورته کوم کوو. اوس بیا ورته وایئ چې لایک له وروسته فاصله ډبل کوتیشن
حروف ورکه کوم حروف ورته هغه نومونه چې په ډبلیو شروع وي بیا دلته سټریک ورکه سټریک دې تر مابین څه ورکو او هغه چې په شروع په ډبلیو او ختم شوي په څه شي په ډي فقط تر مابین یې چرکه سټریک له غوره قوس ډبلیو کوتیشن ډبلیو کوتیشن چې اوس له غوره سره رن که اوس ها ولید د ګورې بل څوک څه نشته فقط ولید اول حرف یې څه ده ډبلیو ده اخر حرف یې دی ده مشکل خو نشته سر خو خلاصېږي نو په دې خو سر خلاص و نو دې په دغه شکل سره کولی شي مثال تاسو څه شی وکئ د نوم په اساس سرچ وکړئ هغه کې که اول حرف غواړئ داسې به نه ورته لیکئ چې انسان ما ته را پیدا کړي ډبلیو ډبلیو لیکو بیا خاص هغه نوم درته ښیي څه شی درته ښیي ډبلیو درته وښیي هغه نوم چې فقط ډبلیو نور نه درته ښیي تر دې خو مشکل نشته له وروسته اوس راځم دا مکمل بندومه دا هم نو کومه دا کوم شی چې موږ جوړ کړی دا دا ډیلیټ شو له وروسته اوس راځو بیا سټوډنټ کیری ته راغلو کلاس خو نشته مانت نشته دا خو به ورته برابر کو کلاس به لرې کو بلانس څنګه ده نشته دې ته به هم کار وکړو صحیح شو بیا راځو دلته کیوري ډیزاین ته سره راغلو مثال دلته څخه یوه کیوري جوړه کړه دلته راواخله ټول انتخاب کړه کرنسي ټول انتخاب کړو دا دلته واچوه مان ته به څنګه استفاده کړو هغه هم درته ویلی و فارمټ صحیح شو فارمټ د قوس شروع له قوس څخه وروسته ډیټ دې څه ولیکو غلط به نه لیکئ کامه ډبل کوتیشن څه شی ورکمه ام څلور ام بیا ډبل کوتیشن او قوس به څه بند کو او بل څه و پروګرام خو کلاس څنګه کا لری کا پیس فیر دا خو کنه اوس کله زه بلانس ته ورسم هغه یو شی نه ترته کوي دا ورته چې دا ډبل کوتیشن له ورسته سره کنه فیس منفي پیر کله فیر څخه ورسته دا سره کنه ران که سرن کو اوس ګور ټول برابر څه برابر نو کنټرول ډبل کا یې څه دا ځخره کې د سټوډنټ په نامه صحیح سو سټوډنټس اوس دا کلوز دا هم کلوز کړو اوس راځو دا کیوري می جوړه کړې ده اوس دلته تو درې څوک قرضدار هم لرو او نه قرضدار هم لرو اوس راځو کریټ ته اوس ورته هغه نفر ماته په نښه کې څوک څنګه دی قرضدار دی سټوډنټ کیوري اټ کا له کیوري څخه وروسته دا مې اټ کړه دا به ټول راواخلې ټول مې سره واستو دلته واچوه اوس راځو چې ته پیس ته راځو پیس کې هو ان شاء الله در معلومه ده نور هغه د نومو دی هغه رقم کې کلیک وکړه دلته ورته هغه څو مثال راته وکړه هغه څو ماشور کوي څومره پیس 1200 روپۍ ران که هغه نفر ته ښیي چې څوک چې 1200 ماشور کوي بیا مې دغه هغه هم ورکولی شي بریکټ خلاص هغه ته یې مې سرچ کولی شي پیټ څرګند لوی او کوچنی یعنی لوی او کوچنی هم استفاده کولی شي نه د مطلب مې دا و چې بریکټ خلاص بریکټ بسته ورته بسته کړي بیا په یو شکل سره سیسو بیا راځو پیټ کې پیټ کې هم په دغه شکل سره ورته هغه نفر راته وکړي چې صفر څه ښکاري دی پیټ کړی کلیک اوس هغه نفر نسته مثال دا غلطه طریقه ده صحیح سو دا هم سره کم که لوس کوم هغه نفر راته وکړي چې څنګه کړي 0 روپۍ مثال پرداخت کړی دی او کې اوس هغه نفر راته ښیي چې 0 روپۍ درته کړی اوس دغه صفر سیده ولې راته ونه ښودو ځکه موږ داسې نفر نه لرو چې بیخي پیسې نه تحویل کړی صحیح سو تحویل کړی دی خو قرضدار لرو یا مثال تاسو وایي په دغه پیس کې دغه غټې علامې خو به تاسو نور خو به دا تاسو ورسره استفاده کوئ صحیح ته غټې او کوچنۍ ایکوال ټو مثال داسې ورته استفاده کوئ خو که چېرته دا لیس دین او ګریټر دین ورته استفاده کوو دا بیا څه کوي ورته هغه معاش مه راته ښیه چې څو له مساوي له څو سره له 1200 سره 1200 ورته ولیکو اوس ګورئ تاسو دغه معاشو کې وګورئ 1200 در معلومېږي نشته دا نور اوریکل کې هم په دغه شکل سره د تاسو دغه علامه د ناټ مساوي لپاره استفاده کیږي ورته چې مثال لداري هغه ماشینه مرته خاص څوی 1200 اوس راځي مثال ورته وخه ګوره 1200 ورته کوم څه زر 1200 خو مخکې مرتلې کړو دا ورته لیکم څوري دا 1000 روپۍ هغه ماشینه مرته خاص زر دی اوس رانکه ګوره اوس 1000 روپۍ درته خي نه 1200 راوستو کراونه خو 1000 روپۍ څه کړې ختم کړی بیرته راځو دا ورته ختمو اوس راځو خبره ټوله په چیش کې ده بیلانس کې ده هغه نفر ماته وښیه چې دی قرضدار دی اوس که دلته صفر ورته ولیکم دا د صفر مې ورته ولیکم وروسته دا رنګ که هغه نفر راته ښیي څوک نه دی قرضدار اوس ګوره دغه ټول نفر دی څوک قرضدار دی نه دی قرضدار اوس دغه څنګه وښیو مثال څه رقم دی ورته هغه نفر ته کې 50 دی 50 قرضدار 50 ورته ولې کرانه که ګوره هغه نفر ټول ته کې 50 قرضدار دی دوی ته ورته راځم
اوس دلته موږ درته وایو چې هغه نفر ټول شته وکړه چې قرضداره دی یو غوته راګرو صحیح سو مثال دوته 400 هغه نفر 400 قرضدار ران څخه ورسته ګوره 400 اوس خبره دغه ځای کې ده چې هغه نفر راته وکړه که یو روپۍ که 2 روپۍ که 3 روپۍ 4 نفر 3 روپۍ قرضداري ماته وکړه بیا به کوم چالو سره کوئ بیا به تاسو راسئ فقط دلته توی ورته هغه equal to چې څنګه یې greater than چې کوچنی لوړ وي له څونه د صفر نه هغه بالانس راته وښایه چې له صفر نه څنګه یې لوړ یو روپۍ مو اوس درته ښیي رانې که ګوره دا نفر 100 روپۍ قرضداره ده دا 100 دا 50 دا لاندې مثال ورته راځه دا دومره قرضدار سره هم خلاص و اوس راځم دا کمال لري کومه دا بیرته راځم ډیزاین ته راځم اوس که دلته سټوډنټ کیریر خلاص کړم دلته یو نفر راځي 400 پیسې ده دې 399 تحویل کړي انټر یې کړه انټر څه سو څو شوې یو روپۍ قرضدار کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس بیا راځه دلته ورته هغه نفر راته وښیه څنګه ده بالانس یې له څونه پورته وي ګریټر دین پورته وي له صفر نه اوس دا هم څه رقم که ران که ران دې چې کولې غوره سره سه ګوره دا نفر یې څو قرضداره کړو یو روپۍ قرضدار نه کړو نو سر هم خلاص انشاءالله فقط خبره په چیش کې ده ګریټر دین کې سر هم خلاصي مشکل خو نسته دغه د کیری سو کوم هغه ابتدایي موضوعات سو دغه دي ان شاء الله نور به دې کې چې نه پته بیرته راځم دغه ډیزاین یو باندې کلیک کوم چې دې ډیزاین یو ته ولارسه لږ ورسته موضوع بدلیږي دا موږ سي اختو په کومه کیری کې اختو سلیکټ کیری میک ټیبل افینډ اپډیټ او ډیلیټ دا به بل ورسته نن ورځ لپاره دومره بس ځکه دا جدا موضوع بل ورځ به اس کیو ال کیری په سیوا په دې به کار کوو سایسو کټول په یو ورځ هم او که یو ورځ نو بل ورځ ته پریږدو تر دې چې کوم سوال پوښتنه لرئ بس